سلام، وخت مو په خیر. ستاسې پام راړوم د نن شپې خبري ټولګي ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزې په نوم د کورني کرکټ لیګ شپږ واړه لوبډلې په کابل او ولایتونو کې په تمریناتي لوبو بوختې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې د هلمند نهري سراج ولسوالۍ کې د طالبانو زندان مات کړی او تر 10 زیات ملکي زندانیان یې راخوشي کړي دي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د پاکستاني چارواکو لخوا د طالب مرکچیانو هرکلی د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف کار بولي. د ارګ ویان نن پنجشنبه یوه خبري غونډې ته وویل چې دا ډول تګ راتګ د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته نشي کولی. د کابل جلال آباد لویه لاره چې د وروستیو اورښتونو او غره ښویدنې له امله بنده شوې وه نن سهار بیرته پرانیستل شوه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په علني ډول له چین څخه غوښتي دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ډیموکراټ ګوند د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه تحقیقات وکړي. ملګرو ملتونه وایي د روان کال له پیل له نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي.